وروسته له 3 کالو دا لومړی ځل دی چې د یوه خصوصي شرکت سوداګریز توکي له متحده عربي اماراتو څخه بلخ ولایت ته د هوا له لارې لیږدول کیږي. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر مسؤلین وایي له ډېرو هڅو وروسته پر دې وتوانېدل چې د فلای سکای هوایي شرکت په واسطه بلخ ولایت ته د هوایي دهلیز له لارې سوداګریز توکي راولېږدوي. د نوموړي پر وینا له نورو سوداګرو سره یې هم په همدې اړه خبرې کړي تر څو خپل سوداګریز توکي هېواد ته د هوا له لارې وارد کړي. دغه اولین ځل دی چې د دوبۍ څخه مزار هوایي ته اول ځل دی رالی. انشاءالله امید لرو چې په آینده وخت کې به د موږ نور تجاران سره هم خبره روانه ده چې هوایي میدان هوایي دهلیز به په حال برحاله ساتو. او دا چې دی د بیات پاور شرکت دی دا اول ځل دی چې راوړي تقریبا 14 ټنه زیاتو کم اموال پکښې کېږي. ورته مهال د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د هوایي دهلیز پرانیستل مهم دي ځکه قیمتي مالونه او هغه توکي چې باید ژر هیواد ته وارد شي یوازینۍ لاره یې هوایي دهلیز دی. در بخش انتقالات اموال تجارتی کارگوی هوایی هم خیلی از موارد مهم باشه که به خاطر مسئولیت اشیاء انتقال که بیشتر صورت میگیره و ضمن موادات قیمتی و بخشی از اموالی که نیاز به انتقال عاجل داره توسط کارگوی هوایی صورت میگیره. و در بخش صادرات در نظام قبلی این یانگوزه و جلغوزه به کشور چین صادر میشد که دولت حتی یک سبسایدی هم برش میداد و برای تاجرها به خاطر بازاریابی و انتقال سریع خیلی اهمیت زیادی داره. بعد از تغییر نظام مدت فعالیت توقف داشت و دیروز ما شاهد اولین پرواز و نشست در میدان هوایی بلخ بودیم که یک مقدار اموال تجاری را به سرعت انتقال داده بودند. دغه سوداګریز توکي د عربي متحده اماراتو له دوبۍ ښار څخه مزار شریف ته د هوایي دهلیز له لارې ولېږدول شول. د مسؤلینو پر وینا تر دې وړاندې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایي ډګر له لارې جلغوزي او داسې نور سوداګریز توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. زیار الکوزی، امید راډیو، بلخ، مزار شریف.